سلامونه و احترامات مو منئ ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. کندوز ولایت کې د دولتي عسکرو برید کې 4 تنه ماشومان وژل شوي. پکتیا کې د کابل ادارې 15 تنه عسکر طالبانو سره یوځای شوي. د تخار په خواجه بهاودین کې تېره شپه د طالبانو په برید کې 9 تنه پاڅون کوونکي وژل شوي. روغتیا وزارت وایي تیرو 4 ساعتونو کې د کرونا وبا 50 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. کابل کې د دفاع وزارت یو ډګروال په ډز وژل شوی. میلر یو ځل بیا له طالبانو د جګړې د کمښت غوښتنه کړې. عراقي پارلمان له امریکایي عسکرو غوښتي چې له یاد هیواده ووځي کنه پر ضد به یې وسلوال مقاومت وکړي. د امریکا ولسمشر ټرمپ وایي ممکن د رایو شمیرنه میاشتې وخت ونیسي. د لیبیا د مرکزی حکومت د ځواکونو او یاغي جنرال خلیفه حفتر د وسلوالو ترمنځ اوربند اعلان شو. د خبرونو پای.